سلام د ملګرو په دې هیله مې چې راته روغ او جوړ به یاستئ. ملګرو زه په نننۍ ویډیو کې موږ په یوه بله موضوع باندې خبرې کوو چې هغه موږ سره ډیوایس اینډ پرنټرز دی. کنټرول پینل اوپن کوم. دلته موږ سره ملګرو ډیوایسز اینډ پرنټرز په دې باندې کلیک کوم. ګورئ ملګرو چې کله موږ د کمپیوټر سره کوم ډیوایس وصل کړی موږ سره مایکروفون وي، هیډفون وي، همداسې کوم بل سکرین دی موږ کمپیوټر سره وصل یا موږ سره پروجیکټر وصل وي، موږ ته د ډیوایس په ګروپ کې موږ ته دلته ښکاري. اوس زموږ کمپیوټر سره دا مایکونه وصل دي. دا چې موږ ته ښکاري دا زموږ خپل لیپټاپ ډیسکټاپ موږ ته ښایي. بل ملګرو موږ ته لاندې پرنټرز ښایي. که تاسو سره ملګرو تاسو د کمپیوټر سره کوم ډیوایس وصل کړی تاسو ته به په دې ساحه کې ښکاري. که چېرته ملګرو تاسو د کمپیوټر سره کوم ډیوایس کومه آله وصل کړئ نو تاسو سره دلته نه راځي. تاسو به ایډ ډیوایس باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به دلته چوز ډیوایس اور پرنټر ټو ایډ ټو دیس پی سي نو تاسو سره به دلته په هغه پسې سرچینګ روان وي. تاسو سره به دلته په دې ساحه کې را پیدا شي. که چېرته ملګرو تاسو په کمپیوټر کې ډرایور هم کړی وي خو تاسو بیا د کمپیوټر سره یو ډیوایس کنیکټ کوئ نو تاسو سره نه راځي. تاسو کولی شئ چې د ډیوایس اینډ پرنټر څخه کار واخلئ. تاسو په ایډ ډیوایس باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به دلته سرچینګ روان وي. تاسو سره به را پیدا کېږي. بل ملګرو که چېرته تاسو خپل کمپیوټر سره یو پرنټر وصل کړی وي، تاسو د هغه لپاره ډرایور هم کړی وي خو تاسو سره په دې ساحه کې نه راځي، تاسو کمپیوټر سره نه کنیکټ کېږي نو تاسو به راشئ ایډ پرنټر باندې به کلیک وکړئ نو تاسو سره به دلته سرچینګ روان وي. تاسو سره به کوم پرنټر چې تاسو د کمپیوټر سره وصل کړی وي نو تاسو به دلته د هغې آیکن شو شي. تاسو سره به د هغې آیکن په دې ځای کې راشي. تاسو په هغه باندې کلیک کوئ. تاسو سره به هغه بیا کنیکټ شي. نو دا ملګرو موږ سره د ډیوایس اینډ پرنټرز موضوع په دې هیله وم چې پوه شوي به وئ. تر بل ویډیو پورې چې زه بیا تاسو ته حاضرېږم تر هغې مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.